سر له بور سره خامخا ملاقات کوم او ځمکه به ترې راړم. زما ستا په زوی باندې د جوارې 15 لکه روپۍ دي. که دې کور ته راغې نو پرې نه دی کنې ښه به درله نه وي. هلکه یار زه خو پلار د کوره وشړلم. د ده نه به دا ځمکه څنګه راړو؟ ځمکه به اوس د هغه نه په زور اخلی. صاحبه دا د قادر جان زوی دی، دله د اوسېدو بندوبست کول دي. ورشه هلکه دې بوځه کوارټر ته. ته زما ومنه او ته پسې لږ ټونډو لګوه. بیا چې کله غونډه ته پته ولګي چې سلطان اوس ځمکه نه راکوي نو هغه ورپسې خپل ډاکوان ولیږي او په هغه ځمکه باندې په زوره قبضه اچوي. هغه ډاکوان د سلطان د کور مخې ته ودرېږي او خپله ګندګیري وکړي. هه چې دا ډس چا وکړو، زه چې ویې ګورم سلطان چې بار راوځي نو هغه غونډګان ورته ولاړي. ولې روره سله راغلی یې او دا ډزې ولې کوې؟ مونږ دې دپاره راغلو چې تا له خبر درکو چې ستا دا پټې مونږ قبضه کوو. دا د سیب اډر دی، ته د دې پټي نه لاس وینځه. ولې سیب دې په پټي قبضه ولې اچوي؟ په ما درب ولاړ دي څه؟ سیب تا له د دې پټي ښه پوره پیسې درکړې دي، اوس تا نه پیسې بل چا واغستې نو د هغې مونږ نه یو ذمهوار. ځمکه مونږ خپله قبضه کې اخلو. لومبۍ خبره ده چې کمې پیسې مال ستا سیب راکړې وې هغې رانه واپس اغستې دي، او دویمه خبره ده چې د چا هغه پلار هم زما نه دا ځمکه نشي اغستی. بس ټیک ته ځم ګورم چې ته څه کولی شي. سلطان ولګي او په دې ډاکو حمله وکړي. هغې په سلطان ګڼ وي نو هغه ووخي او بېهوشه کي. دغه ټایم د سلطان مورم بار راوځي نو هغه هر څه وویني. دا ډاکو لګي او د سلطان مور په چاړه ووخي او مړی کي. زه شابه هلکه د ده نه په دې کاغذ ګوتې واخله څنګه چې درته سیب ویلي و. دی ولګي او د سلطان نه په کاغذاتو ګوتې ولګوي او ځمکه ترې قبضه کي. دې خوا د غونډه غزوي د جوارۍ اډکو لوکړې وي او په هغې کې خلک لګیایي دامونه لګوي او جواري پکې شروع وي. په دغه ځای کې امجد او د هغه ملګری هم ولاړي. نو دا ملګری امجد ته وایي هلکه امجده زه خو وایم ورشه او خپل قسمت پکې ازمو که پیسې وګټه چانس دی. نه یاره دام نشم لګولی، ما د جوارو نه توبه کړې ده ولې چې پلار مې د هر څه نه خلاص کړی دی. نو ظالمه څه پته لګي د پلار هغه هر څه واپس وګټې بیا به د پلار هم واپس کور ته پرېږدي او درنه به ډېر خوشحاله شي. نو ما سره پیسې کم دي، دام خو په پیسو لګي او ما سره ټکه هم نشته. راځه مړه پیسې درله زه در کوم که نه چې څومره دام لګې ولګوه پیسې به درپسې زه پوره کوم. راځه یاره د دې خبره رښا ده، خو دام مې وګټو نو د پلار هر څه به راسر کم. دی امجد ته خبرې وکړي او هغه په سچل دام ته جوړ کړي نو هغه هم ورته کښېني. د
دا غونډه او د امجد ملګری یو بل ته ګوري او یو بل په اشارو پوهیږي. دی خوا د سلطان مور مړه پرته یي او سلطان هم بېهوشه پروت یي او دی د خپلې مور نه لا خبر هم نه یي. چې کله د له هوش راشي نو دی خپله مور وویني. سلطان ته ډېره غټه صدمه ورسي ولې چې په دې دنیا صرف د ده دغه یو موري. بیا سلطان ځنګل ته لاړ شي او هلته خپل ټریننګ شروع کړي ولې چې دی اوس د هغه غونډه نه خپله بدله اخیستل غواړي. دی خوا قادر جان او داغه ښځه په کور کې خبرې کوي چې دی کې ورپسې کور ته هغه غونډګان راشي ولې چې امجد غټ دام بیللی وي. ولې هلکه ته زما کور ته څنګه رادننه شوې؟ ولې خیر خو دی کو ته زما زوی پسې راغلی نو ګورې هغه ما د کوره ویستی دی او موږ ته پته ده چې هغه تا د کوره ویستی دی او دا ستا نه ډېره غټه غلطي شوې ده ولې چې هغه هلته نورې ډنډې لړلې دي. څه مطلب څه چلې کړی دی؟ ولې بیا څه ډنډې لړلې دي؟ کاکا هغه په جوارۍ کې 1 کروڑ روپۍ وبایللې اوس تا سره 2 لارې دي یا موږ له د پیسو غم وکړه او یا د خپله لور موږ ته حواله کړه چې موږ یې ځان سره بوځو. نو ولې دې کې زما د لور سویمه ده ستا جرت څنګه وشو چې ته ما ته دا خبره کې؟ بس ټیک ده موږ ته چې ساډر شوی دی موږ به هغه شان کوو. دا غونډه ولګي او قادر جان او د هغه ښځه ووخي او بیا هغه یو ډاکو دننه ورشي په هغه جینۍ پسې. ما پریده مخکې شه پریده ما شور مه کوه درته ویم ما پریده شابه مخکې شه. دی خوا سلطان د یو سخت ټریننګ نه ځان تیر کی او د ده نه یو غټ فایټر جوړ شي نو دی ځان له اوس یو ګروپ جوړوي او د هغې دپاره دی نورو غونډګانو پسې راشي. هلکه څوک او دومره جرت دې څنګه وکړو چې زما علاقې ته بغیر اجازته راغلی؟ زه ستا د دشمن دشمن یم او زه دلته تا سره لاس ملاولو له راغلی یم چې خپل دشمن ختم کو. زه ستا ملګرتیا ولې وکړم؟ ما ته خو د خپل دشمن نه څه مسله نشته زه د هغه نه لرې یم او غلی یم. ستا دشمن ورځ تر ورځه طاقتور کیږي او یو ورځ به راشي چې ته به هم د هغه د انډر کار کې څنګه چې درنه مخکې هر څه قبضه کړي دي داسې به درنه بیا قبضه کی خو په حیا کې ما سره لاس ملو کا چې په یو ځای ختم کو. ښه نو تا سره مقابلې دپاره څه دي؟ ستا نه تکړه تکړه کسان ما سره شته که زه تا سره لاس هم میلو کم نو ته به څه توره وکړې؟ خو ته زما نه امتحان اخلې نو خپل د ټولو نه تکړه کسان دې رامخې ته کا چې زه ورته ځان وښیم. دا غونډه چې دا واوري نو خپلې چمچې ته وایي راشئ پیلکانو او دې په سړیتوب پویه کې.
سلطان ولګي او هغه ټول غونډګان ووخي او بیا دې مشر لراشي وایا نور امتحان اخلي که بس دی علمه دی وا لکه ته خو زما په ټولو کسانو باندې وختې زه تا سره لاس میلاولو له تیار یم وایه ته زما نه څه غواړې مونږ به په هغه باندې ورځو او د هغه بادشاهت به ختمو خو دا هر څه به هغه شان کوو چې څنګه درته زه ویم د دې دپاره به مخکې پلان جوړو دی خو هغه جینۍ دی په زوره راوستې وي او ګیره کړې وي نو هغه جاړي شابه مخکې شه پریده لکه دیکه مه وخه پریده دغه ټایم دی دغه جینۍ روره ملته راولي ولې چې دی تې په زوره بیان اخلي شابه لکه د دې خور مخکې ووایه چې تا خپله خور په جوارۍ کې پیللې ده او دا اوس زما ده جواری تا په ما په زوره کړې ده او زما خور دې په زوره راوستې ده جواری ما بیللې ده او هم زه ستا د هر څه ذمهوار یم دې کې زما د خور سم نشته زه درته اخیری پیرویم چې یا ما له خپلې پیسې راکه او یا ما ته خپله خور وسپاره کني پرېږدم دې نه چې ته څه کولی شي وکړه ستاسو غوندې سپک خلک نور څه کولی هم نشي خو صرف دومره یاد ساته چې غر لوی نو په سر یې لاري ستاسو به هم څوک کاوه دم کیسه به وکړه ښه لکه ته اوس بدماشي کې هلکه دې ختم کې دی ولګي او امجد ولي او مړي کی دا هر څه د امجد هغه ملګري وموویني او په هغه هم بدو لګي خو څه کولی نشي ګرانو کتونکو اوس به مخکې څه کیږي دا به ګورو بلې اپیسوډ کې هغې پورې موږ سره اوسئ ډېره مننه